بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مشه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. تر ټولو اول خو د پښتو ادبي ملاقاتونو د بانډار جوړونکي او خپرونکو ډېر زیات مشکور یم چې ماته د خپل قیمتي وخت راکړه او موږ هم په دې خپل قیمتي وخت چې له ځان سره میلمانه کړو. نو تر ټولو اول به خپل ځان در وپېژندو چې زه په خټې بیټنی د جنډولې اوسېدونکی له خېڅې یو قبیله ده، هغې سره مې تعلق ده او د 5 سپتمبر 1986 چې د حاجي رحمت الله په کور چې وزېږېده او نړۍ ته مو سترګې را پرانیستې. اول زده کړې مو له خپل کلي نه تر څلرم پورې او بیا د شاته مو چې کوم بیکګراونډ چې ده تر 10 پورې مو دلته زده کړې وکړې. تر 12 هم بیا دې کالج کې پاتې شو او چې 12 مو کله پاس که نو 2005 چې شپږم چې مو بیا FSC مو وکړه او هغې نه بعد 14 ټولګي او 14 ټولګی مو ټانک کالج نه وکړه. هغې نه بعد 14 زده کړې مو په جرنالیزم برخې چې له ډی خان ګومل پوهنتون نه وکړې. هغې سره بیا یو کال جاب مو پریکټس مو په د صحافت په برخې خبریالۍ په برخې چې پېښور چې وکړو. بیا اسلام آباد ته لاړو نو 2012 چې یو کال افغانستان خبریال او بینوا ویبپاڼو سره پاتې شو او دلته انډیپینډنټ نیوز ایجنسي وه په اسلام آباد چې هغې سره مو جاب وکړ. نو هغې نه بعد بیا سیاسي عملي ډګر ته راووتو، ورسره کاروبار ته هم چاینا نه مو کاروبار کولی. بیا دوبۍ شو او دلته مو په سیاسي ډګر چې 2014 چې په قومي اسمبلۍ الیکشن چې برخه واخیسته په آزاد حیثیت باندې. بیا په 2013 چې مو بیا الیکشن چې برخه واخیسته د قومي اسمبلۍ. دا وه داسې لنډه پېژنګلو چې خپل ځان مو در معرفي که. او هغې نه بعد که څه هم د شعرونو ادب په برخې چې دومره ښه لیک یا کلام یا شعر بني موږ په دې کلي چې موږ جنډولې چې خامخا کلنۍ مشاعره موږ کوو او هغې چې موږ هر وخت د خپل وطن د امن د خوشحالۍ دپاره کار کړی ده. نو هغې حوالې سره بیا ما په یخ ټایم باندې یو شعر لیکلی و چې جنګ د مسلې حل نه ده، له جنګ څخه جوړېږي جنګ. جنګ د مسلې حل نه ده، له جنګ څخه جوړېږي جنګ. جنګ خپله مسله ده، په جنګ کله تمامېږي جنګ. او جنګ کې وینه تویه شي له جنګ شي بربادي جوړه. جنګ کې وینه تویه شي له جنګ شي بربادي جوړه. ځکه ما ننګیال باندې له هر څه بد لګېږي جنګ. چې کله یې پښې کله یې زړه تخنوي، جنت جنت ته ټول واړه تخنوي. او حیران یم نور خلک جنت نه ګټي، جنت ته یو موږ پښتانه تخنوي. دغه شعر مې لیکلی و چې ورکه دې شي ورکه بې کورسۍ شیو، ناست په یو په ځمکه بې کورسۍ شیو. او ستا هدف د شین اسلام آباد په لور موږ ځو تر اټکه بې کورسۍ شیو. او روح د باچا خان پیغور را کړی ده ومې شوه ترې کرکه بې کورسۍ شیو. موږ دا ستا په څېر په کورسۍ څه کوو، زار دې شم ملکه بې کورسۍ شیو. وایم ننګیال ته پسې ځان وژنه، موږ ته ښکاري سپکه بې کورسۍ شیو. نو بیا هم د ادبي ملاقاتونو د راجوړونکو خپرونکو ملګرو ډېر زیات مشکور یم، منندوی مو یم چې ما غوندې د لیک لوست نه ناخبر سړي نه مو هم خپل وخت مو راکړی او ما نه مو مرکه واخیسته. مننه، کور ودان خوشحاله اوسه.